دا لاسونه څه پکې کوه اوس دومره یاد کړي دا لاسونه به قیامت په ورځ به خپله خبرې کوي ګورې په دې ژبه چې څه یې وایه خو دا یاد ساته چې دا ژبه به خپله خبرې کوي ګورې په دې سترګو فیسبوک ګوري یوټیوب ګوري ټویټر ګوري د پردو جنکو تصویران ګوري فحاشي ګوري فلمونه ګوري سندرې ګوري د پردو جنکو سره رابطې کې پردی مال خوري څوک وهي ظلم ورسره کې حرام له په دې خپو باندې رواني هر څه چې کې کوه د هر څه به خبرې کوي ستا خپله مرضي ده ورکړي دا سترګې ته چې حرامو ته وګوري که نه دا به خپله حال بیانوي دا ژبه دا به خبرې کوي دا لاسونه دا خپې دا بدن دا اډوکي دا هر څه به خبرې کوي دا ډېره د سوچ خبره ده دا معمولي ګواه نه دی ګورې ستا بدن په تا باندې ګواهي ډېرې خبره ده سوچ خبره ده داسې څه ونه کړي چې سبا له به دا بدن په تا باندې ګواهي ورکوي بلکې داسې څه وکړه چې ستا دپاره ګواهي وکړي درېیم ګواه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی هر امت باندې به دغه امت پیغمبر ګواهي ورکوي چې او یا الله ما دوی ته دین بیان کړی دی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ته دا قرآن ووایه چې زه یې واورم هغه ورته یا رسول الله په تا باندې نازل شوی دی او زه به څنګه وایم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل زما دا خوښه ده چې له بل نه یې واورم هغه سورة النساء شروع کړو نو دې ځای ته راورسېدو فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا پیغمبر هغه به څنګه وښي چې د هر امت نه به زه یو ګواه راپاڅومه او تا به زه په دوی باندې ګواه راپاڅومه یو تفسیر دا دی چې دوی باندې یعنې تا به زه په دې خپل امت باندې ګواه کومه عبدالله بن مسعود وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته وی چې بس وی رفعت رأسي ما سر اوچت کو یو روایت کې راځي وی یو کس را سره خوا کې ناست و هغه داسې وسکونډله ما وی چې ما سر اوچت کو نو فرأيت دموعه تسيل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوښکې په دې ږیره باندې روانې وي په صحیح بخاري کې دا روایت دی ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ای څه معنی ده چې هر امت کې موږ یو ګواه راپاڅو د دوی نه به هغه ګواه یعنې د دوی هغه پیغمبر به په دوی باندې ګواهي ورکوي فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الله وی تپوس به د دې پیغمبرانو نه هم کوم دا کوم چې ما لیږلي دي او تپوس به د هغو نه هم کوم کومو ته چې لیږلی شوي ټول نه به تپوس کېږي نو پیغمبران به ګواهي ورکوي په خپلو امتونو باندې څلورمه ګواهي د ملایکو دا ډېره ناشنا ګواهي ده وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون پتاسو باندې الله ما حفاظت کوونکي ملائک مقرر کړي د اعمالو حفاظت کوي کراما کاتبین لیکل کوي دو ملائک دي کنه هر څه نوټ کیږي دوی به ګواهي کوي قیامت په ورځ هر څه نوټ کیږي موږ یعنې چې د چا آخرت طرف ته توجه نه وي د سر یې په زړه کې یره نه وي چې دا ملایک به ګواهي ورکوي دلته معمولي غوندې کې کیمره ولګوي یو ټول به داسې پټې به یې تړلي او داسې
خولې نه به یې دغه شی تاو کړی ولې جي وي دلته کیمره لګېدلې دی نو د دوه ملایک چې په ته باندې مقرر دي دوی نه هېرېږي هسې که چا ته دا وویلی شي چې ته چې څه خبرې کوې دا دې باچا ته رسي خفیه ادارو کسان په تا پسې لګېدلي دي ته چې څه خبرې کوې باچا ته رسي دا کس به داسې خبرو کړي چې د باچا خلاف وي ټوکړې ټوکړې که نه یې کوي او موږ ته ښه پته ده چې موږ سره دوه ملایک دي زموږ هره خبره الله ته رسوي او بیا هم څومره ګناهونه او بیا هم څومره نافرمانیانې او دا هر څه نوټ کېږي د الله سره هر څه نوټ کېږي قیامت پر ورځ به ته الله داسې د سکرین په شان ولګوي چې ګوره ورته دا تا نه تا نه کړي دا کار څه جواب به ورکوې ما ته اوس خبره ذکر کړې وه که چې یو پیر ما باندې یو مخالفه مې اخیستې وه او مخالفه لږه غټه وه نو بیا زه لاړم هغه ادارې ته چې ما زه په دې اعتراض وکړم چې دا څنګه دا ولې که څه کمی پکې راشي یا ختمه یې کړي نو هغوی ما ته یو غټ سکرین ولګو ټي وي او هغه ریکارډ یې ټول شاته کړو بلکل زه رالمه ما ته ویل ستا ګاډی که نه ما دا زما دی اشاره مې ما ته کړې ده وي ته څه اوس ما سوچ کوم د انسان سره دا نظام ده الله به د قیامت پر ورځ څنګه راښکاره کوي دا هر څه ورده سره ریکارډ پروت وي دا ته نه دا ګوره دې ورځ ته وګورئ تاریخ ته وګورئ بې لیکلي دي بلکل هغه ورځ هغه تاریخ ماسوته منځ نه بعد هر څه زما ذهن کې وو ما ته داسې وکړو دا دې کې څه نه کېږي دا به مخامخ دغه ستا مخې ته دی قیامت پر ورځ به الله هم تا ته داسې یو سکرین چلوي چې وګوره دې ورځ ته وګوره دې تاریخ ته دا شپه ده دا ورځ ده ته نه څنګه به ته انکار کړي د هر څه ګوایي کوي په انسان باندې نو دا ملائک دا دعا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد قیامت پر ورځ هر انسان چې راځي الله وایي دوه ملائک به یې ورسره واوره دا خبره دوه ملائک به یې د هر انسان سره سائق و شهید یو ملک به د دې دپاره وي چې د انسان به راکږي د الله طرف ته او دویم به یې شهید ګوایي به کوي په دې انسان باندې والملائکة یشهدون وکفى بالله شهیدا ملائک ګوایي ورکوي ورې عملنامې لیکلی شوي دي صحیفې ډکې شوي دي ما ورته ګوره یو کتاب لیکلی دی ښه ما ورته پوره کتاب لیکلی دی تاسو ته پته شته او پکې لګیا یو کتاب لیکلی کېږي ختمیږي به دا کتاب کله چې کله ملک الموت راشي او دا کتاب به راښکاره کېږي د قیامت په ورځ هر څه به ته ویني مخامخ به درته الله داسې کېږدي څه وایي الله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا الله يعمل نامه بوته داسې خوره وره کېدم دغه شان چې دا ستا کتاب دی ګوره ورته نو بیا به ورته الله وایي اقرأ کتابک لوله خپل کتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله بوتي زنن تخبل ځان سره حساب وکړه دغه عمل نامه پرته ده که په دې کې دې څه کمی وموندو یو موږ ته ووایه که په دې کې دې څه زیاتې وموندو یې الله وایي موږ ته ووایه ځه داسې خوره وره به پرته وي هر سړی به یې ویلی شي هلته به دا نه چې دا امپړ دی دی پوهېږي دی نه پوهېږي ټول به پوهېږي هر څه به پکې لیکلی شي د هر څه تفصیل به وي ووضع الكتاب الله عملنامې به کېښودی شي دا عملنامې چې تقسیمیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم عایشې ته ویلي دي عایشه رضی الله عنها ته وی عایشې دیزي که به ته زما نه هېری ورې عملنامې چې تقسیمیږي نو ته به زما نه هېری دا ډېر سخت موقف دی دا عملنامې چې کله تقسیمیږي او کېښودی شي الله وی مجرمان به ویني یریږي به د هغه څه نه چې به دې کتاب کې دي
ويقولون يا ويلتنا اوی بحی تبعید زمانگ دا پارا حلاکت ولی ما لی هذا الكتاب سیچل شوی دی کتاب ولی کتاب لسیچل لی لا يغادر صغيرة ولا كبيرة دی کتاب خونه وڑا خبر پریخو دی رونه گٹا پریخو دی دا هر سلی کلیشی دی دا پتا بندی گوا دا دا ملائک پتا بندی گوئی کی هر سچی که کوا زگونه بار بار داویم سچی که سدی خوخی کوا لکه څنګه چې جبريل علیہ السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نصیحت کړو کنه عيش ما شئت فانك ميت څومره ژوند چې تیرې تیرې که خو یاده که دا خبره چې ګوره یو ورځ به مرې احبب من شئت د چا سره چې مینه محبت کې کوه خو یاده که دا خبره چې یو ورځ به تې جدا کېږي واعمل ما شئت او څه چې دې زړه غواړي کوئ یاد ساته دا خبره د قیامت په ورځ به هم د دقه عمل سره دې ملاقات کېږي هر څه چې کې کوه دا نه چې موږ یو سړي پورې به نښتي یو پسې به ځو بل پسې به ځو دا نصیحت به هم کوو وم کو اوس ستا خپله مرضي ده په دنیا باندې ښه پوهېږي ریال او ډالر کې ښه پرخ کولی شي په ریال او په روپۍ کې ښه پرخ کې په دنیا باندې داسې پوهېږي ته به چې دا انجینیر دی دنیا په باره کې او داسې خبرې به راوایي کوه چې څه کې کوه خو دا هر څه نوټ کېږي ورې او دا هر څه لیکلی کېږي او د قیامت په ورځ به راښکاره کېږي نو پنځم ګواه هغه د یو انسان ګواهي په خپل ځان باندې په خپله ګواهي ورکول یو خو هغه ګواهي و هغه موږ ووایو چې ژبه د انسان او سترګې هغه خو د الله په اذن سره به دا خبرې شروع کړي دلته به دې دا ګواهي په خپله کوي یا معشر الجن والانس الله به د قیامت په ورځ وایي ای ډلې د انسانانو او د پیریانو تاسو پیغمبر نه و درغلی يقصون عليكم آياتي زما آياتوني نبين والتوسته وينذرونكم لقاء يومكم هذا دي ورزنا نير ولي قالوا شهدنا على أنفسنا أبو يا الله من بخفزان بني قويكو بخبلا کوتاهی من کړې ده کمې زمونږ نه شوی دی وغرتهم الحیات الدنیا الله وی دنیا دوکه کړي نو یو ګواهي دا ده چې انسان به ګواهي په ځان باندې پخپله کوي سورة العاديات کې الله سوي وإنه على ذلك لشهید ناشنا خبره د انسان ګوره په خپلو ګناهونو په خپلو اعمالو په خپله ګواه دی او موږ چې لاس اوچت کړو دعاګانې غواړو نو وایو نو یا الله ډېر ګناهونه رانه شوي په خپله اقرار نو دا ګواهي دی چې انسان به په خپله کوي او شپږم ګواه الله اکبر او دا د ګواهانو خاتمه ده او د ټول نه لوی ګواه هغه الله سبحانه وتعالی قل كفى بالله شهيدا الله پوره دی ګواهي دپاره که د الله ګواهي خو بیا د ټولو ګواهیانو نه اوچته ده انه كان بعباده خبيرا بصيرا ګواهي د هغه اوچته په دې ده ځکه چې الله وایي هغه وایي زه دا بندګان وینم هم اورم هم او ښه پې پوه یم الله وایي او موږ به خپل ځان باندې دومره نه یو پوه څومره چې د الله په موږ باندې پوهه دی ټول نه لوی ګواهي دا ده چې کله الله ګواهي ورکړي څه وایي الله وایي تاسو چې هر عمل کوئ که وړوکی دی او که لوی دی که پټ دی که ښکاره دی که د ورځې دی که د شپې دی الا كنا علیکم شهودا الله وی په دې هر څه کې د باندې زه ګواه یم ګورئ د عمل ښکاره کې هم زه ګواه یم که پټې کې الله وی زه ګواه یم که د شپې کې الله وی زه ګواه یم د ورځې کې هر څه الله ته ښکاره دي
إن الله كان على كل شيء شهيدا یقینا اللہ پہ ہر شی بندے گواہ دے گورے إنه الله دا اللہ دے سوئی الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين دا اللہ دے پیغمبر توئی پیغمبرہ ویزا آغا اللہ مچ اینما تا کل چی تر شپیر پاسی او تا چی بدی سجده کونکو کی اوڑی روڑی نزدی اینما ہوئی داغا اللہ دے سوئی لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء اللہ وی نپس مکہ کی پا مابانی سے شے پڑتے و نپس مانونی کی پا مابانی سے پڑتے طول داغا اللہ تحکیہ رہتی اعظم شہید چی تپوس دنوشی چی لوی گوا سوکتے ناغ سوکتے اگا اللہ دے اولم یکفی بربک انہو علی کل شیء شہید دا کافی دا کنی چی اللہ پارشی بندی گوا دے دا دیگری دا پارا نا کافی دا سوچ دا پارا دا خبر نا کافی پرید دا چی ملائک بگوائی کئی پرید دا چی پیغمبر بگوائی کئی پرید دا چی بدن بگوائی کئی پرید دا چی تب بخپل گوائی کئی پرید دا چی اسمان بگوائی کئی پرید دا چی زمکی بگوائی کئی دا وورا عرش والا بخپل گوائی کئی وکم رب دے وهو معکم اینما کنتم اللہ وی کم جی کی جتا سویز دا سرے ہر سلوی زینم زیورم واللہ یعلم ما فی قلوبکم تا پریدا ظاہری عمال تا چکے اللہ وی دی زلکی چی دی سری پا دیم گوائی مدارا تم پتا دا پا دیم انیم اللہ گوائی ورکے نصیحت آگا چاہتا چیزان لشی و گناہونا کئی کمرہ کی کینی و بیچی موبیل کی سو گوری چیزان لشی بے دوکی در حکیم کی دیندارو پا مخ کے بزان دیندار کی پا جماعت کے بزان ندشی ولی اللہ جوڑ کی دا مور پلار پا مخ کے بزان تقوادار کی دا استاز پا مخ کے بزان تقوادار کی ولی تا دا پتہ نشتی ألم يعلم بأن الله يرى تا دا پتہ نشتی چا اللہ ہی نہیں دا حرس سے وی دا اللہ نا خبر پتا پنا رس یو رس ایسی زمان سوچ لار دیتا دا دیر زر رجون دیکی دا خبر پا موبیل بانی دا خبری دیتا می سوچ لار چی دیو انسان لگئی دا بل سر کنا نو باز پکی لگئی دا پردو جنکو سر باز لگئی فحش خبری باز لگئی دا گناہ خبری باز پل گب شپ لگئی باز دا دین خبری بیانی زتا استداویم گورا دا فائدہ یادا کئی زرب دی رجوان دیشی ہر آغا سڑے چی پا موبیل بانی دا بل سر خبری کئی نو یادا کدا واللہ یسمع تحاورکما او اللہ اوریدی خبریتری استاسو دوانو دا خبری گوری دا آیت پاسل کی نازلی شوی دی دا آغا زنانه مبارکی چی پیغمبر خواه در آگرد خولا او دا خاون خبری کولا اللہ تا دا عرش نوی ما دا خولا خبری استاس را اوریدی وی تاسو دوانو چی یو بلتا سوی اللہ وی ما اوریدی نظم تا استداوی ما تاسو چی بدی موبایل هر سوائی او یو بل سر چی هر سے خبری کوئی واللہ یسمع تحاورکم اللہ گوری استاسو دا خبری تری اوری گوری دا ہر سال لا نوٹ کئی نو دا طولو نا لوی گوا اگر سوکتا اللہ دے دیر دیری خبر دا گرے او وما ربک بظلام للعبید نو اللہ کو چاہ سر ظلم ام نکی ظلم کئی اللہ چاہ سر نکی ظلم او دا اللہ دا گوائی نا مضبوط گوائی بلا نشتی دا اللہ دا گوائی نا بلا مضبوط گوائی نشتی تیر عظیم رب دے دا غسل بے ورز ملاقات کی گئی زمان
قرآن کریم کی دا آیت تی کنه دا ما خپل ځاني ډیر ودرئ کلم زه د قرآن تلاوت کوم مراجعه کوم نو دیزی کی لگ ودریگم سوچ متزی ډیر الله وی ویریږئ زمانه واعلموا انکم ملاقو او یاد ساتئ دا خبره چې ستاسو ملاقات به کیږي د هغه الله سره یعنی زه خپل ځاني چې دې آیت راورسم که نه چې واعلموا انکم ملاقو نو لازم ورسره ودرېږم او سوچ یاره الله وی یاده که دا خبره چې ګوره زما سره به د یو ورځ ملاقات کېږي نو ټول به هغه الله ته مخامخ کېږو او دا ګواهان دي څو ګواهان دي شپږ ګواهان مونږ ذکر کړو یا ستا دپاره ګواهي کوي او یا به په تا باندې ګواهي کوي نو ستا خپله مرضي ده نیکیانو له زور ورکوي هوښیار انسان هغه دی چې د دې ژوند نه فایده واخلي مختصر ژوند دی نن یا سبا به تېر شو نن یا سبا به زما ستا مبارکې میسیج خور شي لکه پلانې مړ دی پلانې ټیم یې جنازه ده میسیج راځي موږ ته اوس که نه راځي پلانې مړ دی پلانې ټیم یې جنازه ده دقه پلانې په ځای باندې ستا نوم به ولګي یا به زما نوم لګي یاره هغه پلانې مړ دی مړ دی جنازه کوم پلانې ځای کې جنازه راشي څه ټیم جنازه هلته جنازه قبر ته کوز کړي خبره ختمه شو دا په موته باندې هم راځي او په دې کال کې خو بېشماره خلک مړه شو علما پکې بېشماره مړه شو نیکان خلک پکې مړه شو درانه درانه مشران پکې مړه شو ښه دینداره خلک پکې مړه شو لاړو دا ما ورته څه پاڼه خو نه راوړي چې موږ پراته یو دلته ډډې مې لګولي کوشش کوئ فاستبقوا الخيرات الله وی د خیر په کارونو کې دیو بل نه مخکې شئ مقابله وکئ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون او همدغه د خیر په کارونو کې مقابله کوونکي دیو بل سره مقابلې کوي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الله وی دیو بل نه مخکې شئ د الله مغفرت ته دیو بل سره مقابله وکئ وجنة عرضها السماوات والأرض او هغه جنت طرف ته مقابله وکړي هغې طرف ته منډه ووایي چې د هغې پلنوالی د ځمکې او د اسمانونو د پلنوالي په اندازه باندې دی موسی علیه السلام الله ورسره د ملاقات ټیم یې ښودی و که نه چې ته به راشي چېرته کوی تور ته که نه د وخت نه مخکې لاړ الله اکبر موسی علیه السلام د هغه وخت نه څه شو مخکې لاړ الله ورته موسی وایي مخکې راغلې وختي راغلې هغه ورته وعجلت الیک ربي لترضا یا الله تادي مې وکړه چې ته رانه راضي شې د دې لپاره مې تادي وکړه یو څو ورځې مخکې لاړ وعجلت الیک ربي لترضا یا الله تادي مې وکړه په نیکیانو کې خلک تادي کوي سبا بل سبا څوک نه کوي سبا ته لګي سبا په خاورو کې پروت دی دا اوس چې کوم وخت دی دا نیکیان وخت دی تېر شوی سبا د پته نه لګي اوس تا سره وخت شته محنت وکړئ کوشش وکړئ چې دا کوم ګواهان موږ ذکر کړي چې دا ستا دپاره ګواهي وکړي په نیک عمل کې تادي هسې یو مثال به د ذکر کوم په صحیح بخاري کې دا روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند نه مثال واله عقبه رضی الله عنه وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مې په مسجد نبوي کې مونځ وکړو د مازدیګر مونځ وی چې څنګه سلام وګرځو پاسېدو د پیغمبر دا طریقه نه وه خو په دغه ورځ چې څنګه د مازدیګر مونځ وکړو سلام یې وګرځو فتخطى رقاب الناس د خلکو به دې سټونو باندې واوړېدو او د خپلو بیبیانو کوټې ته لاړ ففزع الناس من سرعته صحابه کرامو غریبانو یو بل ته وکتل دا څه خبره ده څه مسله ده هغو خو پیغمبر سره ډېر محبت وکړه ډېر شوق و چې موږ دا خبره معلومه کړو څه چل دی دې کې پیغمبر راووت د ځان نه ورته خبره واضح کړو پته و چې ټول په تعجب کې زه خو داسې کار نه کوم وی ذکرت شیئا من تبر عندنا
فكرهت ان يحبسني فامرت بقسمته. سره زر پراته په کور کې، سمامولی سره زر په کور کې پراته، هغه دغه ټیم کې ما ته یاد شو سلام چې مې وګرځو نو منډه مې کړه، ما چې تقسیم کې غریبانانو له ورکي. ګوره دومره صبر ورته ونه کړو چې رازکارو کې وبیا ورشي، ځکه چې د مرګ څه پته لګي. پیغمبر ذهن ته خبره راغله چې کور کې هغه سامان پروت دی، اذکار پاتې مخکې لاړ، هلته بیبیانو ته وایي دا ګوره په غریبانانو تقسیم کوي، دومره دومره ورکوي، پلاني له ورکوي، بیا جومات ته راووت. دې ته وایي نیکیانو ته مخکې کېده، نیکیانو کې مقابله د یو بل سره، په دې کې مقابلې مه کوئ، ځکه سلف صالحینو به څه وي، او امام حسن بصري رحمه الله نه دا قول نقل دی، وایي چې څوک د سره په دنیا کې مقابله کوي، د دنیا رواله او د خپله وله راواچوه، او دا ورته ووایه چې زه دومره سپک نه یم چې چا سره دنیا کې مقابلې کوم، زه مقابلې په دین کې کوم. دا نه چې د سره ښایسته ګاډی زه د دې نه ښایسته عالم، د سره ښایسته کور دی زه دې نه ښایسته جوړم، دی مشهور دی ځان ډېر مشهور وم، د سره لباس ډېر دی زه دې نه هم ډېر وم. دا پرېږدې دا کیسې، دا سړی د الله په بندګۍ کې تکړه دی، زه د نه مخکې کېږم. د دې سړي سره علم ډېر دی، زه د دې نه علم نه هم زیاتوم. دا سړی قرآن ډېر مزیدار وایي، یاره زه کوشش کوم چې د دې نه هم مزیدار ویم. دا سړی ډېر تقوادار دی، زه هم په تقوا کې مخکې کېږم. په دې کې محنت او کوشش پکار دی. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي په دین کې د مقابلې کولو، نو الله دې زموږ کوتاهیانې موږ ته معاف کړي، او د قیامت په ورځ دې الله سبحانه وتعالی موږ ته هره سخته اسانه کړي، او الله سبحانه وتعالی دې دغه ګواهان چې ګواهي به ورکوي، الله دې زموږ دپاره ګواهان کړي، او الله دې په موږ باندې نه ګواهان کوي، او الله سبحانه وتعالی دې زموږ مشرانو کشرانو ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.